د سړي غین داسې لږ شخ نه و، داسې لږ فلپي و. مور چاته کوس ورکه او ته په خېټه کې کړې. ما ورته ویلې مالې جینۍ نن خو د کوس ورکه او کانډم سوری شو او دا هم درته پته نه ده چې پیریډز د کله دي. دا بچی خو به د کوس له لارې په خېټې کې جوړیږي او دا به د نه سړي بچی وي. منډه لاړه سه پلان بي 72 آورز والا ټیبلټ وخوړه خو ویې نه خوړله. وایي نه مړه کانډم دی. د سړي غین داسې لږ شخ نه و، داسې لږ فلپي و. ما ویلې بیا څنګه د غینې دومره شخ نه و او تا پکې کانډم هم ورش کوه په کوس کې دی. نو بیا د تا د مور چې کله ته په خېټه سولې د هغې خو ډېره چالاکه وه. هغه خو ویلې چې زه به یې رمنډۍ ته ځم غټه کوټه به ځان ته خلاصوم او دغه زوی به د ما سي دا به د ما پیمپي او ما ته به ګاهکان راولي. ښه نه د درس ویلې نه د سبق ویلې. په همغه چکلخانه کې چې کومه د پنجاب یا ورنډۍ وه که نه کوکوس، هغه پیمپ هم به مور ته ښه ګاهکان راوستل. مور به یې کوس ورکوو او دی به بیا درس ویلې. مور به یې کوس ورکوو او دی به بیا درس ویلې. دی